سورۃ الانسان ایدی بل نوم دې سورۃ الدهر، بل نوم دې سورۃ امشاج، بل نوم دې سورۃ ابرار. ایدی سورۃ رب مخ سره سره دې سورۃ په اول کې آخر کې ویلې چې انسان نه مننه پیدا دی. ایدی سورۃ په اول کې موږ نه مننه پیدا کی. دیم آلته آداب بیان کړل د قرات د قران. دی مقام کې وایي چې اے خلکو دا قران ډېر لوی نعمت ته شکر وباسئ. درې مالته بشارت ورکې اجمالی، دلته الله بشارت ورکې تفصیلی. داور قران سره اثبات القيام والابتلاء بالانسان. اے خلکو قیامت برا شکر انسان د امتحان لاندې واقع دی. دویم قیاس بو کې پاول مخلوقه نو وی الله پیدا میکړی، اوس خو الله قادر در باندې چې شکل نشته او نتیجه ډانچه موجود ده. سره د قران هم ذکر کی خاص کر د آخرت نعمتونه. خلاصه را چاول ایتونه کې بر قیامت اثبات له اشاره وکي په دې طریقه باندې. ته چې نوې چا پیدا کړي اوس خامخ الله تا پیدا کړي. دویم کله الله وی باران لو ګورئ دو چې دانونه داشتي غونه سو کرا بارای بس الله مغروب شي کنه اورس. کله وی د دنیا مثال شي لکه والدا، د قبر مثال شي لکه بچدان. اې دې په ځمانه الله وی ای دنیا له ورځه کوي له شیطانو. کله وی د افغاني قومونه به برباد کړو. دی اپ بربادي شادین دي سمودین دي د الله طاقت دی. لزمون کو دوباره پاس پیدا کېدو باندې د الله طاقت خامخا دی. کله وی الله عادل دی، عادل د الله په دی باندې دی. جنتین جنت لا شي جهنمین جهنم لا. کله وی الله احکم الحاکمین دی، کله وی رحیم دی. د الله رحم په دنیا کې نشته تر څو چې آخرت را نشي. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان، هل معنا د قد دی. یقینا راغلو په انسان باندې یو وخت من الدهر د زمانه نه لم یکن شیء مذکور الله انه یو شی چې کله شي په خاص نامه دلته نفر مذکور دا نور شی اشتره معنا چې ادا شي په خاص نوم. څه مطلب؟ دا اصل کې جواب د سوالو. سوال د شراغه الله په انسان باندې وخت راغی چې شي نو ولې منی خو ونه د مور منی د پلار منی سره یوځای شو. دی منی کې چې ادا تخصیص نشو کولای چې د غوګونه دي د سترګې دي دا شبره بلکې د سپکوبونه د انقلاب چاره وستو. دغه الله زوره ور دي چې موږ پیدا کی پریدیم شرطه. ان خلقنا الانسان یقینا من پیدا کړی انسان من نطفه الله د منینا امشاجن ګډوډا. نطفه امشاج د پلار منی لاړ شي د مور د منی سره یوځای شي کنه. حدیث کې راځي تاسو پوښتنه هم کړې وي. یو پوښتنه دي دا کړو چې د نر منی څنګه راو د خزي. دویم روح سره ویلش. دریم بچا کله پلار لخیږي کله ماماګانو لا. څلورم چې کله جنتین جنت لاړ شي نو اول مل مستی الله څو ورکه يهود ورته ویلي. نبی صلی الله علیه وسلم جواب وکړو. جواب حاصل داو روح شری وداد الله په امر راځي بدل الله. د سړی منی چې سپینه ده ټینګه، د خځې منی چې هغه زیړه ده نرمه. د چا منی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اوچت شو بچا غل خيږي، کله مور منی اوچت شو بچي ما ماګان لو خيږي، کله پلار منی اوچت شو نه بیترون الله. جنت ته چلاو شو الله وکم مل مستی راکې مونږ لا. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي
د مې جګر بالله تاسو له پوخ کېلتا کله چې جنت لاړی نبتلی سمنا اړو راړو موږ د منی یمږه امتحان کیا شو د انسان فجعلنا نو به وګرځو موږ د انسان سميعا بصيرا اوریدون کې او د قشان لیدون کې دیو منی نه دړو کې تنظیم مو کې رستورګې مو کې اوس بیان د امتحان ان هدینا یقینا موږ بیان کړی د لاره سبیل لاره څنګه بیان کړی دا مفسرین ذکر کوي بواسطه الكتب والانبیاء د انبیاء په وجمانه اما شاکرا یا خدای انسان چې شکر گزار توحید والا او اما کفور او یشنا شکرا اما ان يكون شاکرا و اما ان يكون کفورا واستخويف ان اعطنا للكافرين يغن منتهر کړي غیر مسلم لره زنجیرانا واغلالنا الله توقدا وتوقنا وسيرا ور بل کړي شوی زنجیر اوی کزا غاړه کې به توق درواچوي دومره توق چې دا اوس مې کې بل را واچوي غاړه کې دروغ ورسي سایرن لمبي دي ټول غم دي ورسات کې اوس بشارت ان الابرار يقينا نیکان چری یشربون الله اسکل بکی من کاس نډګه کاسینا کان مزاجوا چې دغه سره الله وډکون چې کافور دي مزاج سمن هي سره یوځي کافور څه معنا یو د آخرت دی بل د دنیا آخرت کې دا ځان لچینه ده دنیا کې معنا یخ دی خوان لري ډیر خوشگوار بوی لري دین والله یسکل روانه کوم کافر خو موږ نه پیژن الله سره ویلش عینن الله دای شینه دا یشتر مشکل کوي بها دغه دوه قول دي به معنا د منها دا غینا دویم قول له موږ ذکر کړي به سبب مسجها د ګډون ته وجي عباد الله د الله بندگان او روانه ای بدوی هغه لره تبجیر پر روانه ولو څنګه جوړته وای راشه وما تر منه وو روانش ورسا کې جواب د سوال دی خلکو څه عمل کړي دي وفای کړي دا الله بن نظر په دې نظر باندې او يخافون يوما يريدري دي دا غورز نه کان شر چې د هغه سختي الله یې خوري وري مستتر منه خوري وري ټول میدان کې الله یې خوري وري دا سختی ويطعمون الطعام الله ورکړي طعام على حبي سرد منه دي الله نا یا سرد منه طعام نه مسكين لا یتیم لا اسیر او قیدی لا صحابي اول ورس مسكين راغی سبا ورته یتیم راغی بل ورته اسیر راغی الله ایتونه نازل کړ على حبه کی څلور معنا غالي دي یو مینه د الله سره کوي نو زګه د اعمال ورکه دویم د مسكين سره مینه ده دریم د عمل سره مینه ده څلورم د مال سره مینه ده شنی چی ردی شي هغه به مسكين لور کنا اعلی مال اوس خو جامه استعمال کې چې زړه شي ودا شي د فقیر لور کوي ځان لنی ویوالي الله په دې زړو جامه باندې جنت منت نه ملاويږي نو وی باخلی مسكين لا مسكين له به دې شنو وي چې د مال مې درکې سبا موږ سره کومه کوي عائشہ رضی الله عنها بارک راضي ایبه چې کله چاله خرچه او صدقه ورکړه به دام ورته نو شمال دعا وغواړه د شنه چې دا په یوس کې رانه شي اوس خوې کنه ودا درواله خو دعا غواړه نه دعا به مرنه غواړي یقولون عبارت پټ دی وی انما یقینا من تاسو طعام درکو لوجه الله الله د مخ د وجه لا نريد من نو غواړو منکم ساسنا جزاء بدلا ولا شکر او نه قدردانی تشکر مننه ای ورته وای تاسو موږ دا بدلا دا شعر کې سره پاره راکوي ان نخاف یقینا من یریغو من ربنا ذرب زمنا یومن دا غورسنا ابو سنج سخترا او قمتری رډیره سختا
سخت ورځ ده 50 کال انتظار دی دویم قمتری معنا وګدرا کله چې په دې دنیا کې د اعمال تاسو ردر کو پای دنیا کې به موږ الله ګټه راکړي آیات دلیل پدې کله چې انسان وغاړي د قیامت سختي مال الله سانه کې نو څه وکړي دې دنیا کې بس صدقې ورکړي صدقې اصحاب صفه د نبی صلی الله علیه وسلم طالبان او اویا کسان دومره غریبانان و چې دومره جامع وسره نه وي چې ځاونه په پټ کی شریک ګڼ به درس نه ناسو چې عورتونه پټ شي او دومره فقیران به و په ورځ ورځ بوږي و خو چې دایته واوریدل لاړ غره لرګي پغره کې وکړه بازار کې خرج کړه هغه پیسې چې خپل ورته ضرورت و هغه پرې خود او مسكين لا ور کړه دی وجه ان شاء الله موږ له په دې دنیا کې د اعمال په وجه باندې اجر راکړي شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي ته چې کله کمال چاله ور کوي خپل ځان به زیات محتاج غني په نسبت سره دی مسكين لا ځکه قیامت کې مال الله دې وزرا کوي ای دنیا کې به مال نه چلیږي نو وی ویل یومن عبوسا سخت ورځ ده ورسا کې جواب د سوال آیا الله ورنه قبول کی جواب فوقاه سمانا فوقاه ما لا يبشر دي خلق الله تعالی شر ذلك اليوم د شر د ورځنا او ورکړه دي خلق الله تعالی او خوشالي مال چې لګي الله یې زره بچ کوم